بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، مخکې مو سورت زلزال ویلې چې دا سورت په سورت مدني باندې، یعنی هغه سورت چې مدینه منوره کې نازل شوی ده مدني ورته وایي، او اوس سورت عادیات وایو چې دا مکی ده. نو ګران زده کوونکو، راځو ننني خپل درس ته مخکیني نصیحتونه مو یاد دي چې کوشش وکړئ دا ډېر زیات ځان سره تکرار کړئ او مخارج مو وپېژنل، په هغه پریکټس وکړئ، هغه باندې ژبه عادت کړئ، او همدارنګې منتخب لهجه عربي چې کوم قاري ستاسو خوښ اوسي، ستاسو اواز ورته نږدې اوسي، هغه مو انتخاب کړئ، هغه سره تکرار وکړئ د لهجې. نو راځو ګرانو زده کوونکو سورت عادیات ته، سورت العادیات. ګرانو زده کوونکو، نن زموږ او ستاسو درس کوم سورت ده؟ سورت عادیات ده. کوم سورت؟ سورت عادیات. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم اوږد سورت ده، د دې لپاره چې تاسو ته اسانه اوسي او حفظ هم اسانه اوسي، او همدارنګې دا صحیح په تجوید سره هم یاد کوي. نو 3 ورځو ته دا درس هم خپل تقسیموو، دا درس مو 3 ورځو ته تقسیموو تر څو یې صحیح یاد کړئ. نو راځئ ګرانو زده کوونکو ما سره. والعادیات 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 والعادیات. ګرانو زده کوونکو، سورت عادیات، لام قبري، عین نه وروسته الف په کوم انداز سره به وایو؟ تش. یا نه وروسته الف په کوم انداز سره به وایو؟ تش. تا باندې کسره ده. ګرانو زده کوونکو، یو شی چې تاسو ورته غواړم متوجه اوسئ او توجه مو ورته غواړم، هغه دغه ده چې دغه د تا کسره نه په اختلاس سره ویل او نه په اوږدوالي سره، یو مجهول هوندې حرکت ویل او یو اماله هوندې ویل، که هغه صغرایي او یا کبرایي، نو هسې ویل به نه اوسي، نه عوامو هوندې والعادیاتې ضبحه، نه، او نه بعضې خواص چې هغه کسره اختلاس پکې وکړي، څه شی پکې وکړي، یعنی حرکت بیخي پټ کړي، د هغه څخه یو څه اندازه کمه کړي، حرکت پوره نه کړي. نو سره رقم والعادیات والعادیات، چې ورسره بل هغه ولیکو کلمه، نو بیا به هغه د تا د اختلاس معلوموالی به نور هم موږ معلوم کړی شو. نو والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا. ګرانو زده کوونکو ګورئ، والعادیات ضبحا ضبحا. بعضې قاري صاحبان سره رقم وایي والعادیات ضبحا، نه، هغه اختلاس به پکې نه کوو، د دې له وجې نه چې ډېر عوامو نه متاثره شوي، نو کسره کې اختلاس وکړي، اختلاس به هم نه کوو. ضاد ډک ده، با باندې قلقله، او دغه 2 زورونه په حالت د وقف کې په الف بدلوو. نو څه شی وایو؟ هغه سره تکرار کوي. والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا. ګران زده کوونکو، دا مو یاد کړه. ورپسې آیت ته راځو. فالموریات 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 الموریات فالموریات. ګورئ، موږ رسم خط عثماني که وګورو، نو هغه داسې لیکلی ګرانو زده کوونکو، فالموریات، داسې ګورئ دلته سره رقم یې لیکلی داسې. نو فالموریات قدحا
ګرانو زده کوونکو دویم آیات واو مده م ویلی وو نو واو مده فالموریات قدحا قد قاف باندې چې کوو ډکوالی قاف د دال سره په یو ځایوالي کې دال باندې قلقله ها په حالت د وقف کې دوه زورونو په الف باندې چې کوو تغییروو او تبدیلوو الف ویو نو څه شی ویو فالموریات قدحا نو دې ځای یو ځل ما سره ووایئ تکرار کړئ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا دریم آیات فالمغيرات صبحا فالمغيرات رانا ورس الف هم ډک ویو شبه مصالحه ده هم ډک ویو فالمغيرات صبحا سره کمی ویو ګران زده کوونکو را سره تکرار کړئ فالمغيرات صبحا صبح لیکي چې کېږي قلقله او ها دوه زورونه په حالت د وقف کې په چی تبدیلیږي په الف باندې نو ګران زده کوونکو ورپسې آیت ته ځو او هغه نه بعد بیا زموږ او ستاسو نننی درس به همدا اوسي نو ګران زده کوونکو فأثرن به فأثرن به ګورئ فا په نرمۍ فأثرن را چې ویو ډکه وسره قم فأثرن به ها کې چې کوو دې کې اشباع کوو ها کې صله کوو صله دې کسری والا به یعنی اصلا تاسو ګورئ سره قم به لیکنه اوسي تاسې یعنی دغه د دې هغه ادا به داسې وي لیکنه خو یې د رسم خط عثماني مطابقت دی لیکن ادا به سره قمي فأثرن به نو ګران زده کوونکو دلته مو را سره قم تلفظ کوو را ډکه او هغه نه وروسته دلته اشباع کوو ورپسې همدارنګه هغه نه بعد راځو ګران زده کوونکو وروستني کلمې ته نقه نو ګران زده کوونکو په دغه قاف باندې چې کوو قلقله نقه دغه عین چې د ستوني له منځ څخه ادا کوو له وسط څخه ادا کوو نو الف دا دوه زورونه بیا هغه نه وروسته په الف بدلوو نو چې به کېږي نقه چې ادا به یې سره قمي داسې شبي نقع اما مطابقت د خط رسم عثماني او بلکې همدغه حقیقت اما د دې لپاره چې تاسو آشنا شئ تلفظ به داسې اوسي نو تلفظ به څنګه اوسي داسې نو څنګه تلفظ کوو
فأثرن به نقعا. ګرانو زده کوونکو راسره تکرار کړئ. فأثرن به نقعا. تکرار کړئ. فأثرن به نقعا. تکرار کړئ. فأثرن به نقعا. راځئ راسره د سورت د ابتدا نه یې راسره تکرار کړئ. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. تكرار مكو. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. ګورئ فالمغيرا. دلته دغه غای نه وروسته موږ تاسو چې ګورو یا ګورو دا یا په کوم نوم باندې یادوو یا یې ماده. طبعا شاګردانو تاسو مخکې قاعدو کې دا یاد کړی ده. دا رافع وروسته الف. کوم الف ده؟ الف ماده ده. الف ماده څو حالت لري؟ دوه. ډک او تش. دلته چې د شبې مصاریه نه وروسته راغلی دلته به یې څنګه وایو؟ ډک به یې وایو. څه رقم؟ ډک. فالمغيرات صبحا. صبح صبح صاد ډک. با باندې قلقله. ها په حالت د وقف کې دوه زرونه په الف باندې تغییریږي. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. سا د ژبې سوکا او د ثنایا علیا طرفونه راډکه په ها کې صله او نقع قلقله دوه زرونه په الف. فأثرن به نقعا. ګرانو زده کوونکو دا زموږ ستاسو نننی درس او سبا به انشاءالله د دې صورت پاتې برخه وایو او بیا به یې دواړه سره یو ځای تکراروو. ومن الله توفیق.